بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. دا سورة جمعه ده، مدني سورة يولس آيات د دوی رکو ده. يسبح پاکی بیانوي لله الله لره ما هغه شیان فی السماوات چې په اسمانو کې دي وما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي. حضرت نبی علیہ السلام ته چا ویلي بهتره کلمې کومې دي؟ دوی ویل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حدیث بخاری شریف آخرانه حدیث ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دا الله ته ډېرې محبوبې کلمې دي. په ژبه سپکې دي خو په تله د حسناتو کې ډېرې درندې دي چې دا سړی وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سل وارې چې څوک په ورځ کې وایي خدای پاک ګناهونه معاف کوي، ولو که د دنیا د دریابو د څپو په انداز ویاړ. د الله تقدیس بیانوي، الله د تا پاکي. یو واقعه کې راځي وایي حضرت یوسف علیه نبینا علیه الصلاة والسلام چې هغه کله ګودامونه جوړ کړه آخري وخت کې چې بیا د قحطۍ په وخت کې خلک ورته راتله، ده به یو بار د سړي په سر باندې ورکوه. خو دا په خاص وخت کې لکه مثلا په میاشت کې یو بار یو ځوان یو وارې ورته راغی جمعه کې وارې ورکړه، دا بله جمعه کې بیا راغی، بیا یو بار ورکړه، دا بله جمعه کې بیا راغی. نو دوی ویل ته خو ډېر زر ته راځې، قانون خو د ملک دا ده چې په میاشت کې زه یو بار ورکوم. دوی ورته ویل که ته ما وپېژنې، دا هلک ورته ویل وایي که ته ما وپېژنې ته به ما ته بلکل په خپلو خزانو کې اختیار راکړې، ورځ نه جمعه نه چې زه څومره وړم ما ته به اختیار راکړې. وایي ته څوک یې؟ وایي زه هغه هلک یم چې تا پاکي مې بیان کړی چې زه په زانګو کې وم. چې دعوه زلیخا د بدعملۍ په ده وکړه، دغه هلک چې وویلې که د ده کمیس د مخ طرف نه شکېدلی وي نو دا یې ګرم ده، دا پاکه ده. که یې شا د طرف نه وي نو دا ګرمه په دې کې ده، دا یې پاک ده. د ده پاکي د هغه هلک په ژبه وایي دې اختیار ورکړو چې ځه په دا خزانو کې چې څومره وړې. د الله تعالی د طرف نه وحی ورته وشو حضرت یوسف علیه السلام ته چې دغه انسان د ته یو وارې پاکي ادا بیان کړی، ته دومره تر خوشحاله شوې چې په خزانو کې د اجازه وکړه. نو کوم انسان چې همیش د ما صفایي بیانوي، زه به بیا دغه سره په جنتو کې څه معامله کړم چې ته یو وارې د تا صفایي کړې، ته دومره په یو وارې صفایي باندې نو ته چې ورځ کې څوک سل وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي، یا هر لمانځه نه شاته درې دېرش وارې سبحان الله سبحان الله سبحان الله وایي. پنځه لمونځونه دي یو نیم سل وارې، یو سلو پنځه شپېته وارې صرف سبحان الله راځي، او حمد دغومره ورسره راځي، تکبیر لوی دغومره راځي. د دغه سره به الله تعالی څنګه معامله کوي؟ نو ځکه ډېر کله د صيغو په سر د سورتو په سر کې سبح سبح لکه داود څه سورتو په سر کې مې ویلې، کله یسبح، کله سبحان الذي اسرا بعبده، دا ماده ډېره ذکر کېږي. پاکي بیانوي الله لره هغه شیان چې په اسمانو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي. الملک چې دی پاچا ده، القدوس پاک ده، العزیز غالب ده، الحکیم حکیم ده. هو الذي الله تعالی هغه ذات بعث فی الامیین چې رالېږلی ده په دغه عوامو کې. عربو ته امیین وایي ځکه مخکې تر دی نه کتاب نه و ورته راغلی. یهودو نصاراو ته اهل کتاب وایي ځکه کتابونه ډېر کې راغلي وو، انبیا ډېر کې راغلي وو. الله دا رحم وکړو په عربو چې ویلې کو په دې کې رسول منهم د دې نه یتلو چې تلاوت کوي علیهم په دې باندې آیاتونه د خدای پاک، ویزکیهم او صفا کوي دی د ګناهونو نه، ویعلمهم الکتاب والحکمه ورکوي دی د کتاب او پټ اسرار احکام. وان کانوا من قبل اگر کو دی پخوا فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې. دا خو هغه موجوده عرب الله رسول په دې کې لېږلی و آخرین، او الله لېږلی دا نبی علیه السلام په منځ نورو راتلونکو خلکو کې منهم چې د دغو مسلمانانو د جملې نه دي لما یلحق بهم چې نه دي رسېدلي پخوانیو خلکو ته په فضیلت کې یا په زمانه کې.
یو متمم پیغمبر علیګلای چې هغه څوک دی هغه د وروسته امت مسلمه تر قیامت پورې چې روان وهو العزیز الحکیم دا الله تعالی غالب او حکیم ذات ذلك دا نبوت فضل الله فضیلت الله تعالی دا یؤتیه ورکوي من رچات یشاء چې خوښ شي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضیلت ډیر لوی ده مثل الذين حملوا التوراة مثال دیو کسانو چې مکلف کړه شوي وو په تورات باندې چې عمل وکړي علم یې ورکړی و ثم لم يحملوها بیا دې عمل په ونه کړو د دې مثال داسې د دې یهودو کمثل الحمار لکه شان د یوه خره یحملو اسفاره چې بار کړي یې کتابونه اوس ګورئ په خره باندې قرآن عظیم شان بار کړه په خره باندې صحیح حدیث د سیاستو کتابونه بار کړه ډېر نږدې شی ښه نافع شی ده ورته په شی اخیستی خو چې دی نه پوهېږي عمل نه پکې خره ته ګټه شته کوم عالم خدای هم دې وساتي چې په خپل علم عمل نه کوي د هغو دا مثال یهود هم علما وو خو چې په تورات یې عمل نه کوه الله یې داسې مثال ویلی چې د دې داسې مثال ده لکه هغه خر چې کتابونه په بار وي دا وایي د هر هغه عالم مثال ده چې علم کړی په خپل علم باندې عمل نه کوي ګټه ده ته نه ورسي نو دا لکه خره باندې صرف ستړی خو تېرېږي مسافري یې مو کړه 12 کاله طالبي یې مو کړه په ملایو په دغو کې هم تکلیفونه تېرېږي چې د خدای رضا یې مطلوب نه وي خدای به دې وساتي په آخرت کې به هېڅ شی نه هېڅ شی بلکې دغه عالم به بیا جهنم ته ځي که به نه ځي بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله بد مثال د دغه کسانو چې دروغ ویل دوی په دلایلو قدرت د الله تعالی باندې والله لا یهدي القوم الظالمین خدای پاک هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته یهودو به ویلې موږ خو د الله دوستان یو موږ نه بغیر بل څوک د الله دوستان نشته الله یې ته ورته ووایه چې که ته رښتیا تاسې رښتیا د الله دوستان یې خو مرګ وغواړئ ولې مرګ یو پل ده چې دوست ته وصل کوي الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب د الله دوستان یې د الله دیدار غواړئ که نه غواړئ په دنیا کې د الله دیدار شته خو پس ته مرګ راځي د عشق د وجې نه مخکې نه وه د تمنا خبر مې کړی و د مرګ تمنا چې څه وخت جایز ده څه ناجایز ده د عشق و محبت د الله د ملاقات د وجې نه خو جایز ده خو ویې غواړئ خو الله وی په هېڅ صورت کې به دی مرګ ونه غواړي ولې په زړه کې خو ښه پوهېږي چې ځایم جهنم ده خو عنادن ایمان نه راوړي قل یا ایها الذین هادو تو هغه کسانو چې یهودیان شوي ان زعمتم کوي تاسې دا ګماني چې انکم اولیاء الله اولیاء لله چې تاسې اولیاء یې د الله من دون ناس بغیر د دا نورو خلکو نه چې مسلمانان دي چې تاسو یې چې مسلمانان دي الله دوستان نه دي موږ یو نو که دا رښتیا وي فتمنوا الموت نو تمنا د مرګ وکړئ ان کنتم صادقین که یې رښتونې په دغه دعوه کې خو ولا یتمنونه دوی به مرګ تمنا ونه کړي خواهش به ونه کړي ابدا هېڅ صورت کې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه کفر هغه ظلم هغه ګناهونه چې کړي دي لاسونه د دی والله علیم بالظالمین الله تعالی ښه عالم ده په ظالمانو باندې قل ان الموت الذي تورت یادوي ته یهودو ته هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تېښتې تر ویې ځان ته یې نه غواړئ فانه ملاقیکم دا خامخا د تاسو سره د رسېدونکی ده ملاقات کوونکی ده ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به رد کېږئ هغه ذات ته چې هغه عالم په پټو شیانو او په ښکاره شیانو باندې ده فینبئکم بما کنتم تعملون تاسو ته به خبر درکړي په هغه څه چې تاسو یې عمل کوئ پرون سبق غالبا نن به راځي که پرون دا د رزق په باب کې چې الله چې کوم رزق درته مقرر کړی ده تاسې د هغه طرف فجملو فی الطلب په ښه طریقه یې غواړئ په حرامو پسې منډې مه وایئ ځکه د تا رزق په تا پسې درځي لکه دلته دغه مثال ورکړی دی په دغه ځای کې ده لکه مرګ چې په تا پسې روان ده د مرګ نه چېرې تښتېدی شي پیدا په یوه مال کې مړ په بل مال کې خو مرګ یې په یو ځای کې وي چې چیرې ځې مرګ به د هغه خپل ځای ته پسې درځي لکه مرګ دی چې غواړي روزي دې هم غواړي د الله تعالی داسې یو عجب نظام ده په یوه ملک کې شاید کرل شوی بل ملک ته تللی خوړلی بیا په بل ملک کې وخوړل شي بیخي ملکونه بدلې د خارجي دولو نه اوس دغه خوراکي مواد دلته راځي که نه راځي
پیدا چیرې ده خوري یې څوک خو دغه ته مقرر ده دا یو کور کې چې سړی د مېلمنو ته فکر وکړي کله په یوه سترخوان باندې د پاکستان د هرې ضلعې یو سړی موجود دی یو د پېښور نه راغلی یو د کوټې نه راغلی یو د لاهور نه راغلی په یوه سترخوان دا دلته ملګري څومره قومونه د څومره علاقو سره جمع دي دغه یې رزق و دا رزق په دې پسې راروان ده طالبان پراته دي دلته روپۍ څوک د کوم ملک نه ورته رالیږي څوک د کوم ملک نه ورته رالیږي رزق د دلته راځي مرګ هم دغسې په سړي پسې ځي د مرګ نه پاتې کېدا نشته اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده چې په مضبوطه کلا کې اوسېږي د اوسپنې په کلا کې مرګ به درځي د مرګ نه فاسدی نشي